مسٹر عادل خٹک صاحب. السلام علیکم جناب گورنر صاحب، حاضرین. پہلے تو ایک وضاحت میری ٹوٹی پوٹی اردو میں کر لوں کہ مجھے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے ڈسینڈنٹ آف خوشحال خان خٹک. ڈسینڈنٹ تو میں ضرور ہوں، لیکن یہاں میں اس حیثیت میں بالکل نہیں آیا. میں ایک ایڈمائر ہوں خوشحال خان کا اور بہت علامہ اقبال کا. بلکہ نسب کسب کی جب بات ہوتی ہے تو خوشحال خان صاحب نے تو خصوصاً کئی جگہ یہ کہا ہے کہ فخر پزر مکڑا پدر مکڑا فخر ادا کرا وہ ہنر دیار ہے. تو میں اس حیثیت میں یہاں بالکل نہیں. دوسرے حنیف خلیل صاحب، میں نہ تو رائٹر ہوں، نہ میں شاعر ہوں، نہ میں ادیب ہوں. ایک بڑا ہمدر قسم کا انجینئر ہوں بیسیکلی. اور حنیف خلیل صاحب نے تو وہی مجھے ایسا سکندری مبتلا کر دیا ہے کہ تو میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کر سکوں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. اس سے پہلے دوسرا میں آئی اپولوجائز ٹو دوز ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ پشتو، کیونکہ میں نے ان کو آفر کی تھی منتظمین کو کہ آئی کین ٹرانسلیٹ اٹ ان انگلش اور اردو، بٹ دے انسسٹڈ نو آئی شوڈ ریڈ اٹ ان اوریجنل لینگویج پشتو مائی وٹ ایور لٹل آئی ریٹن. ایک اور یہاں بار بار ذکر ہوا بیگم خدیجہ فیروز الدین کا. تو دلچسپ آپ یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے یہ ریسرچ شروع کی، بیسیکلی وہ بنو میں رہتی تھی، ان کے والد صاحب ملازم تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور خود پشتون نہیں تھی. تو وہ برقع پہن کے ہمارے گاؤں آئی تھی اور ہمارے ایلڈرز کے ساتھ اکوڑا ہٹک میں، اور شیخ میرا گاؤں ہے وہاں پر ان سے ملا تھا اور اوریجنل سورسز کو حاصل کیا تھا جو کہ علمی نسخے تھے. تو یہ شاید کئی لوگوں کو پتا نہ ہو. تو آئی ناؤ گو ٹو پشتو. دماغ مقالے ٹائٹل دے تو خوشحال خٹک دا ننگیال اور مشرعی معیار. دا مجلس مشرع گورنر صاحب، گرانو مہمانو مشرانو کشرانو، زه د خوشحال او اقبال پرفس د منتظمینو ډېره مننه کوم چې ماته په دې مجلس کې چې پکې ډېر لوی ادیبان پوهان او شاعران ناست دي موقع راکړه چې د خوشحال بابا د علم او د عمل په یو داسې اړخ خبرې وکړم چې زما زړه ته ډېر نږدې دی. او په دې موضوع د علامه اقبال فکر درسره هم شریک کړم چې چېرې هم د خوشحال خټک ذکر راشي نو ماته د دوست محمد خان کامل یو جمله را یاد شي چې خوشحال بابا چې پښتانه ډېر خوشقسمته وو چې خوشحال خان پکې پیدا شو، او خوشحال خان ډېر بدقسمته وو چې پښتانه پکې پیدا شو. خوشحال خان یقینا د نړیوال اتلانو سیال دی، بلکې که زه ووایم چې د خپل شخصیت د ګڼو او ځانګړو اړخونو په سبب خوشحال بابا په ټولې نړۍ کې خپل ثاني نه لري. نو غلطه به نه وي، ولې د بله برغه نن هم د هغه صحیح پېژندګلي نه ده شوي. علامه اقبال د خوشحال خټک نه ډېر مختصر او بیا د ذکر وشوې دې خبرې. او خوشحال ته افغان شناس، د افغان ملت حکیم او طبیب ویلی دی. د خوشحال فکر او د ژوند فلسفه په خپل کلام کې ډېر په ښکلي انداز کې ځای په ځای بیان کړي ده. او د اقبال دا نظم خوشحال خان کی وصیت کہ خدا د دې یو جامع او ډېر ښکلي مثال دی. نو دا نظم ډېرو خلکو زه دوباره نه ریپیټ کوم. د خوشحال بابا ستر شخصیت او ژوند خو ډېر اړخونه لري، ولې زه به خپلې خبرې د خوشحال خان د ننګیال او د مشرعي تصور او معیار ته محدوده ساتم. د یو مثالي فرد یا بني ادم تصور د خوشحال مې ډېر مخکې د قبل مسیح فلاسفرانو سوکریټس، پلیټو او ارسطوټل په خپل خپل انداز کې پیش کړی دی. د مولانا رومي مرد خدا او د خوشحال نه وروستو د نیټشه سپرمین او د اقبال مرد مومن تصور هم موجود دی. ولې د خوشحال د خوښ کردار د دې نورو فلسفو د تصور نه ډېر مختلف دی. خوشحال خپل مثالي شخص ذکر په نظم او نثر کې د ننګیال، تورزن، جنګیالي، مړنی او مرد په نومونو کړی دی. دې لکه د خوشحال خپل ځان د علم او د عمل یو مثالي نمونې ګڼي. خوشحال بابا یو ځانګړی حیثیت ماته دې ښکاري چې هغه چې څه ویلي دي په هغه خپل عمل کړی دی. نو دا هغه نه دی چې علامه اقبال صاحب هم یو ذکر کړی دی چې گفتار کا غازی بن تو سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا. نو خوشحال د گفتار کا کردار دواړه غازی دی. د خوشحال ننګیال د پښتونولي، اسلام او د اعلی انساني اقدار مجموعه ده. د نن د 400 کاله مخکې چې پښتونخوا کې د جنګ و جدل، قبایلیت او جهالت دور و،
دا یو داسې شخصیت نمونې ده نه صرف تصور بلکې په هغې عمل صرف خوشحال خان کولی شي څوک چې یقینا د خپل وخت ډېر مخکې پیدا شوی د ننګیال تصور د خوشحال د خپل کردار او شخصیت عکس دی په هغه زمانه کې چې د پلار نیکه او د نسب کسب په معاشره کې ډېر اهمیت و د خوشحال ننګیال ډېره مبرا و لکه جلویلي نامرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار مرد په خپل د غم هنر کا نه د زن نه د دینار ننګیال د شجاعت او غیرت نمونه ده او په دې لړ کې د سر او مال نه پروا نه کوي سر د درومې مال د درومې پت دی نه ځي د سړي د چاړې ټول صوفي په پت ده د خوشحال ننګیال د ځان نه زیات د کام او معاشري اجتماعي ښېګڼې دپاره هلې ځلې کوي زه هغه شیباز شه چې ځای په سر دروي نه لکه د کلي کار ګرده غم نه نسته د خوشحال ننګیال عبادت سره په ښه عمل لازم و ملزوم ګڼي څو د نیت د عمل سره جوړ نشي عبادت طاعت د دواړه دي خلاف او د منافقت خصوصا موږ د دوه کلک ډېر نور هم زیات شوی دی نو هغې مطلق وایي چې د ژبې لارې یوه د زړه بله په چاړه یې شل ځګر شګا شګا ننګیال ژوند د اعلی مقصد دپاره مسلسل جدوجهد دی او په هېڅ حال کې همت نه پرېږدي دا شعر مخکې په څو ځلې وویل شو به بیا ووایم خو اسمان د زمري په خوله کې ورکړه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت ننګیال لکه د یو ښه پښتون د لور او کور پابند وي مرد په خپله وینا کلک سوچبندی وي د نامرد د وینا نشته نشته سبا خوشحال خپل